این بزرگراه غزنی پکتیکا است. رانندگان و مسافران هر روز چنین حالتی دارند. آنان از امارت اسلامی خواهان تسریع کار و بازسازی انشارا می باشند. هغه کار ډیر سلو روان ده. کاشکې چې دا کار ټول صحیح سوی وای. د موټرو ته ډیر غټ تکلیف ده. زه خپله باندې ډیر ځم او راځم غزني کې، یعنې غزني ته په هفته کې یعنې 2 وارې او 3 وارې هر وخت روزانه ځم او راځم. نو دا لار ډیره خرابه ده. کله پوټي، کله جمپونه یې موټر کې ولاړې، لوی موټر کې چپه سوي، ښه یې قیمت کړی، بار یې ولیدلی. خلک ډېر په دقت دي، په ډېر په تکلیف دي، ډېر په زحمت باندې دي. خدای دې وکړي چې دا سړک زر تر زره پورې زموږ حکومت جوړ کړي او صحیح اساسي جوړ کړي. او ټول ولس دې باندې ډېر خوشحاله کېږي که یو پل جوړېږي، که یو سړک جوړېږي، که یو کوڅه پخېږي. خو یو مشکل دا ده چې خالي دغه کار ډېر سلو وي، کار ډېر ورو روان کړی. دغه یو مشکل کې د نور کارونه ډېر ماشاءالله اساسي دي. در همین حال مسئول این پروژه از تکمیل شدن کار این سرک تا 3 ماه آینده اطمینان می‌دهد. د پلان لپاره هغه کوم وختګیر مومن کوم او وختګیر استراکچر یې هغه تقریبا په خلاصېدو باندې دي. یوازې طبقات او د ډي بي اس ټي ترمیم یې دی چې ان شاء الله 3 میاشتې وخت لري. په دغه 3 میاشتې کې به ان شاء الله په خپل وخت باندې موږ دغه پروژه د درنه هیوادوالو خدمت ته وړاندې کوو. قابل ذکر است که کار ساخت بزرگراه غزنی پکتیکا به ارزش 145 میلیون افغانی در ماه اقرب سال گذشته آغاز گردیده بود، اما مردم از کند بودن در پیشرفت کار این پروژه شاکی‌اند و خواهان تسریع آن از سوی نهادهای مربوطه می باشند.